که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا دې تل آباده وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، وقار خان وقار یما د معیار نیوز په شیشه تاسو سره مخاطب یما. دا وخت موجود یم د کامرانی د غره په سر کې ملګرو دغه د موسیقۍ بنډار را جوړ کړی دی چې پکې د دیر پښتو ادبي ټولنې د موسیقۍ د څانګې تکړه ملګرو د موسیقۍ دغه بنډار تود کړی دی. مسلم خان وصال صاحب، سید احمد ساحل، علاودین سنگر او نور ملګري راغلي دي د دغه پروګرام نه خوندونه اخلي. تاسو ته هم خوندونه واخلئ او موږ ته هم خوندونه اخلو. موږ سره اوسئ.
د باګرام مینا نوې ولوله غواړي برادا ببرغونه نوې فیصله غواړي لوی عباسین شور غواړي جګمل کڼکور غواړي دا پښتونخوا کور غواړي تس تس پښتون ورور غواړي نو دا د هېواد سره وینا مینه غواړي ننګ غواړي دا د پښتون لوی ټبر پک غواړي ملنګ غواړي ای د خیبر ستوریا پړق وها ځلا وکړه تورې تیرې زور شولې ته خپله رڼا وکړه تورې تیرې زور شولې ته خپله رڼا نیم په سوري نیم پرورز درته ولاړ یم درته ولاړ د جانان غمه په سنګر درته ولاړ درته ولاړ نیم په سوري نیم پرورز نیم په سوري نیم پرورز دومره هوښیاري مزده کوه ګرانه جانانه واه دنیا د الفت په نادانۍ باندې آباد ساحل هر چکړي ولې د سوال یاریونه کړې چې سوال ته غوړېدلې د جولۍ نوم بېنوا ستا په اوږدو وعدو چې امیدونه ستا په اوږدو وعدو چې امیدونه د ګل په پاڼو آمد شونډو پر هرونه تړم د ګل په پاڼو آمد شونډو پر هرونه تړم رسمو زه بیا هم خوي پس مشغوله یما پس مشغوله یما لکه بې جاله مرغۍ تېروم شپه جانانه لکه بې جاله مرغۍ تېروم شپه جانانه تا یادوم جانانه ما یادوه جانانه تا یادوم جانانه ما یادوه جانانه زما په زړه کې اوسه زما ښایسته جانانه زما په زړه کې اوسه بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید احمد ساحل څومره ملګري چې دلته راغلي دي
ادبي ملګري دي غیر ادبي ملګري دي هغه ټولو ته هرکلی وایم د هغه ټولو مننه کوم بالخصوص د شیرابګن استاد ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ دغه محفل ته راغی او دې ته ښکلا وبخله د ابرار استاد ډېره مننه کوم د ګلزمین استاد هم ډېره مننه کوم چې راغله او زموږ دغه محفل او دغه بنډارې ښایسته کړو دې نه علاوه چې زموږ څومره ادبي ملګري راغلي دي دغه پروګرام ته نو د هغه ټولو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه محفل ته راله او د هغوی په راتګ باندې دغه محفل لا ښایسته شو تاسو ته دې معلومه وي چې دا نننی محفل زموږ د دوو ګرانو ملګرو سهیل صاحب او ګوهر سحر په درناوي کې هم دی هغه زموږ مسافر ملګري دي او یو څو ورځې مخکې د هغوی په کورونو کې څه خوشحالۍ هم راغلي وي نو د هغې په یاد کې دغه پروګرام را جوړ کړی شوی دی د دې نه علاوه وصال صاحب ناست دی سنگر صاحب ناست دی خپلواک صاحب ناست دی هغو به یو دوه خبرې وکړي تاریخ داسې وایي چې د کامراني په سر سکندر اعظم دمه کړې ده نو هغه اعزاز هم د کامراني ته حاصل دی او دا موږ داسې وخت په وخت باندې دلته داسې بنډارونه جوړو د دیر پښتو ادبي ټولنې له طرف نه تاریخ د دې خبرې ګواه دی او ان شاء الله چې بیا د پاره به موږ دغسې پروګرامونه جوړو او دا زموږ سیمه ده د زموږ ښکلا ده دا ځای دا یو تاریخي مقام دی نو د دې په حواله سره ډېر داسې دی چې تاریخ ډېرې خبرې لیکلې دي جنګونه هم شوي دي په دې علاقه په دې طرفونو باندې دا مورچې هم دي نو دا یو تاریخي ځای دی او انشاءالله دې ته به موږ هم دغه ادبي ملګري چې دلته څومره راځي نو دې سیمې ته ښکلا بخي او داسې پروګرامونه به انشاءالله موږ داسې وخت په وخت باندې جوړو او دا ژوند داسې دی چې دا لنډ تنګ دی څوک ملګري به په دې محفل کې مخکې وس نشته او داسې ده چې دا غمونه به شاته کوو راځو موږ بل د خپل پروګرامونه انشاءالله جوړو دغه ځای کامرانې چې کوم دی نو دا زموږ د دیر پښتو ادبي ټولنې زه ته دا ووایم چې یو قسم له سنګر دی او د انګریز د دور نه دا بلکې د مخکې نه دا یو مشهور او تاریخي ځای پاتې شوی دی انګریزانو په دور کې هم دلته یو پړاو جوړ شو او بیا ختم شو کومې تجارتي قافلې چې وې د هغې لار هم ده چتراله پورې نو دا زموږ یو تاریخي مقام دی او دا موږ دغه شان ژوندی ساتو او د دې ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د ډېر لرې لرې ځایونو راغلي دي مایارونه پکې ملګري راغلي د میدان نه ټول راغونډ شوي دي تکلیف یې کړی دی او په دې وخت کې دا د یخنۍ موسم هم دی ورځې هم لنډې تنګې دي او وخت داسې دی چې هر سړی مصروف دی په دې مصروفیاتو کې واخیستی دی او دلته راغلي نو د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوو د نننی پروګرام کم چې د کمراني په ټاپ په سر کې زموږ د دیر پښتو ادبي ټولنې چې څومره ادب ذوق او څومره ملګري دي هغه ناست دي او د موسیقۍ یو بنډار هم جوړ شوی دی په دې کې زموږ سره د دیر پښتو ادبي ټولنې د موسیقۍ استادان محترم جناب شیرابګن صاحب ادبار صاحب او ګلزمین صاحب هم ناست دي یقینا ډېره زیاته مزه یې وکړه او زموږ د دیر پښتو ادبي ټولنې دا ټول کریډټ چې کوم دی نو دا د دیر پښتو ادبي ټولنې صدر محترم جناب علاؤالدین سنگر صاحب ته ځي او تا یاد دی وي چې د نننی پروګرام زموږ دوه ملګري کوم چې مسافر دي او هغه 2-3 ورځې پس د دې ملک نه ځي بهر ته د هغوی په درناوي کې شوی او یو زموږ سره دی سهیل صاحب صاحب او بل زموږ سره دی جي ګوهر سحر صاحب او هغوی ته د زما له طرفه دا یو شعر ډالۍ وي چې اوس مې په محفل کې صرف ذکر د نوم پاتې دی اوس مې په محفل کې صرف ذکر د نوم پاتې دی وخته څه بې وخته دي جدا کړم له ملګرو نه لکه د نور کلني موږ چې دلته د کامراني په ټاپ کې څنګه د دیر پښتو ادبي ټولنې مشاعره کو ټنګ ټکور پروګرام کو یو ځلې بیا دلته موږ د مشاعرې او د ټنګ ټکور پروګرام وکړو په دې کې زموږ ادبي ملګري او زموږ مینوال هم راغلي دي موږ د پخلی خپل پروګرام وکړو په هغې کې خپل پخلی وکړو هغې ډېر زیات خوند وکړو ټولو ملګرو وخوړو ښه خوند هم ترې واغست مزې هم ترې واغستې او زموږ دا پروګرامونه چې دي نو انشاءالله دا به په راروان وخت کې هم دغسې جاري دا ټولنه به آباده او زموږ دا ملګري به دغسې راټولېږي او ځای په ځای به موږ دا پروګرامات انشاءالله کوو او تاسو ته به نشر کوو خوشحال بابا څه ښایسته فرمایلي دي چې توره چې تېرېږي نو ګزار لره که نه زلفې چې ول شي نو خپل یار لره که نه شیخه ته جومات ته زه به ډکې پیالۍ اړوم هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه زه خو راغلی وم په خپل غرض باندې تې ملګري ته بیا چې کله په لاره رابطه وشو د سهیل سره
نو هغه ویل چې یاره ملګري راغونډ شوي دي لکه مې کرل اورېبل کول مال چې څنګه ملګري وي چې کله بیا زه دغه سره راوختم او دلته راغلم دا ملګري مې دا د دیر ادبي سنګر ملګري مې ټول ولیدل یو بنډار را جوړ کړی دی په کامراني باندې ټول ملګرو سره پکې میلاو شو زما د ټول ملګرو سره ړومبی ملاقات خو ړومبی ملاقات داسې و لکه چې موږ د مخکې نه میلاو شوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم ټولو راله په خپل ځای باندې مینه راکړه زه ډېر مشکور یم او د زړه د تلې شکریا ادا کوم او خدای دې دا ټولنه تل تر تل آباد ساتي ګرانو کتونکو دغه نننې د موسیقۍ بنډار او د یارانو محفل تاسو وکتو امید دی چې خوښ شوی به وي خپل فیډبیک راکړئ او خپلې قیمتي مشورې راکړئ د کیمرامین عطاالله ساګر سره درنه غواړم اجازت د لوی الله پامان